شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف شوق وين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام د دې کلیو د دې علاقې عام مسلمانانو ورونو دا نن چې کوم تقریب او پروګرام ملګرو جوړ کړی تاسو ته معلومه ده دا زمونږ استاد سرور مولانا محمد احمد صاحب جناب مولانا قاری عبدالوهاب صاحب د دې چې څومره معاونین ملګري دي ستاسو د بچو ستاسو د ماشومانو یو باغچې تیاره کړي یو ګلدستې تیاره کړې ده و ماشومانو د الله تبارک و تعالی عظیم کتاب قرآن پاک دا حفظ کړي او دا یاد کړي دي یو ګڼ تعداد ماشومانو د الله عظیم کتاب قرآن پاک دا په ناظره باندې ختم کړي دي دا ستاسو د پاره او ستاسو د دې کلي او علاقې د پاره د دې ماشومانو بچو د والدینو مور او پلار د پاره لویه د سعادت او د خوشحالۍ او د کامیابی خبره ده تاسو به د علماو د دې قاری صاحبانو د دې حافظانو د دې شکر ادا کوي چې دا علما د حافظان قاریان محنت کوي کوشش کوي ستاسو د ماشومانو بچو تعلق د الله عظیم کتاب قرآن پاک سره جوړي تاسو به د دې لوی احسان منئ چې ستاد بچی تربیت کوي او ستاد ماشوم تربیت کوي او تربیت هم چې کوي نو هغه په دین باندې کوي او ته چې دا ماشوم بچی را لیږي جماعت ته را لیږي او مدرسې ته را لیږي قاری صاحب عالم مولانا حافظ د الله تبارک و تعالی عظیم کتاب قرآن پاک ورته کولو کی هغه ورته ښیي د استاذ ته څه میلاویږي دا والدین محنت کوي بچی باندې کار کسب نه کوي تجارت پې باندې نه کوي کرونده پہ باندې نه کوي ګوټ پہ باندې نه کوي دا خپل ماشوم بچي مدرسې جماعت ته وقف کړي دې ته څه میلاویږي او د ماشوم بچي ته څه میلاویږي حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی چې کم ماشوم بچي مور پلار د کور نه راولېږي مدرسې جماعت ته راولېږي مدرسو جماعت کې عالم قاری حافظ استاذ د الله عظیم کتاب قرآن پاک لاس کې ورته ورکي او د ماشوم بچی ته وایي چې بچی وایه بسم الله الرحمن الرحیم وی هغه ماشوم بچی وایي بسم الله الرحمن الرحیم د یو بسم الله په برکت باندې رب العالمین اعلان کوي
چې د دې ماشوم بچی مور و پلار ما د جهنم نه خلاص کړه د بسم الله په برکت باندې مې د دې استادم جهنم نه خلاص کړ او دغه ماشوم بچی ته هم ما د جهنم نه نجات ورته ورک دا څومره د سعادت او د خوشحالۍ خبره ده چې الله تبارک وتعالی چې یو بسم الله کې دومره برکت دی نن ستا ماشوم بچی د الله عظیم کتاب الحمد والناس پورې ختم کړی دی ایا ستا ته او ستا ماشوم بچی ته ستا خاندان ته به رب العالمین څومره برکتونه ورکوي دا د دې علماو برکت دی دا د دې قاریانو برکت دی دا د دې حافظانو برکت دی دی د دې قوم اولس او د دې بچو سره مینه محبت کوي او تعلق ورسره ساتي د دې سره تعلق لري نو دغسې تاسو هم د دې علما او قاري صاحبانو سره دی سره به مینه محبت کوئ تعلق به ساتئ او د دې احسان به په ځان باندې منئ یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د روم باچا جواب راولېږه او ورته وایي چې زما په سر باندې درد دی او ډېر سخت درد دی تېنه تکلیف یم نو ما ته یو څه دم راولېږه څه تعویذ راته راولېږه او دم راولېږه چې زما دا سر درد رب العالمین قرار کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته یو ټوپۍ ولېږله چې ټوپۍ یې ولېږله نو هغه بادشاه د روم بادشاه به دا ټوپۍ په سر کړې وه نو درد بې قرار و کله به چې ټوپۍ د سر نه لرې کړه بیا به درد شروع شو د باچا سره هم سودا شوه چې دا څه چل دی چې دا ټوپۍ په سروم درد مې قرار وي چې دا ټوپۍ لرې کم درد مې بیا شروع وي نو سودا شوه دا ټوپۍ یې کولاو کړه بیا اوشلوله چې ټوپۍ یې کولاو کړه نو هغې کې دا یو وړوکی کاغذ پکې و او هغه کاغذ باندې بسم الله لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم نو روم بادشاه وویل په دې ټوپۍ کې هم کمال نشته په دې کې کمال نشته بس کې ټول کمال د الله تبارک وتعالی په نوم د الله په صفتینو کې دي چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم د یو بسم الله دومره برکت دی د ټول قرآن کریم به څومره برکات دا فارس د علاقې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په وخت کې دا فتح شوي دي کله چې د علاقې فتح شوي نو خالد ابن ولید رضی الله عنه ته د فارس مجوسیانو وویلې چې ته موږ ته د اسلام او د دین په حقانیت باندې یو دلیل راته پیش کړه چې ته اسلام په حق دی دین په حق دی په اسلام او دین حقانیت باندې څه دلیل دی خالد ابن ولید رضی الله عنه وویلې که زه ته د قرآن کریم دلایل ویم خو دی یې ذهن نه خلاصېږي نه مني که د نبي علیه السلام احادیث مبارکه ورته بیانوم نه مني ریشه د یو عقل خبره ورته وکړه چې د دې عقل په خبره باندې که د دې قناعت وشي خالد رضی الله عنه ورته وایي وی تاسو ما ته زهر راوړئ زهر قاتل راوړئ هغه زهر راوړئ چې کوم زهر انسان وجني په خپل لاس باندې راوړئ هغې زهر راوړه زهر په پیاله کې واچوله ویا په دې کې اوبه واچوئ اوبې پکې واچولې ویا دا زهر دې کې اوبه تاسې واچولې یو انسان دا زهر اوس کې په سر باندې واړئ نو دا به څنګه کېږي نو هغې ورته ویلې دا وجلی کېږي دا به مړ کېږي دا زهر قاتل دی دا سړی ژوندی نشي پاتې کېدلی خالد بن ولید رضی الله عنه وایي ما ته راکړي دا ګیلاس ګیلاس یې په لاس کې ونیول او بسم الله الرحمن الرحیم یې وویلې هغه زهر و پیالې په سر باندې واړوله په خالد بن ولید رضی الله عنه باندې د بسم الله په برکت باندې هغه زهر هېڅ اثر پې باندې ونه کړ دا د قرآن کریم د یو بسم الله دومره برکت دی نن سړی هر سړی دا غواړي هغې دا وایي چې ما ته د عزت میلاو شي زه د په قوم کې عزتمن یم زه د په قبیله کې عزتمن یم زه د په خلکو کې عزتمن یم خو لیکن د الله کتاب سره تعلق جوړ کا قرآن کریم سره تعلق جوړ کا په دې معاشره کې عزتمن سړی ته یې که ستا قدر و قیامت عزت د مخلوق په نیز باندې نشته خو ستا قدر و قیامت او عزت دا د رب العالمین په نیز باندې دا فلسطین د علاقې دا د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې فتح شوي دي چې کله د علاقې حضرت عمر رضی الله عنه فتح کړي د هغې دور زمانه وه د حضرت عمر رضی الله عنه نه چې طرف نه چې کوم امیر و هغه امیر دا فلسطین او د علاقې بیت المقدس چې فتح کړ یهودیانو ته ویل بیت المقدس چابیانې موږ ته راکړي
یهود ورته وویل تاسو ته چابیان نه درکو د بیت المقدس مگر منګه چابیان خپل د مسلمانانو مشر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه په لاس باندې ورکو د حضرت عمر رضی الله عنه نه ما سوا بل چاته چابیان نه ورکو هغه وخت کوم امیرو حضرت عمر رضی الله عنه ته جواب ولېګل ورته وای حضرت تکلیف هم درته کېږي خپله مشقت وکړی شه ځکه چې یهود وایي چې موږ به چابیانې د امیر المؤمنین په لاس باندې ورکو د هغې نه ما سوا په بل چا لاس باندې چابیانې نه ورکو حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې منورې نه سفر شروع سفر یې شروع روان ډېر اوږد مزل چې کله هغه امیر ته فتح ولګېده چې حضرت عمر رضی الله عنه به دې ټیم کې رارسي فلسطین ته بیت المقدس ته هغې کسان ځان سره واغستلو بهر ته صحرا ته ووته د حضرت عمر رضی الله عنه د استقبال دپاره خو د امیر دی یو نوې جوړه جامې هم د ځان سره حضرت عمر رضی الله عنه دپاره وړې وې چې دا به حضرت عمر رضی الله عنه ته ورکم هغې به واغوندي چې امیر بهر ووتل حضرت عمر رضی الله عنه راغی چې کله راغی استقبال وشو چې استقبال وشو سلام کلام وشو هغه امیر وی حضرت عمر رضی الله عنه ته وی حضرت تا ته مې یو نوې جوړه جامې راوړې دي دا جامې واغونده ځکه ستا ملاقات د کافرانو سره دی ستا ملاقات د یهودو سره دی چې یهود تا ته په ښکته نظر باندې ونه ګوري یهود تا ته په کم نظر باندې ونه ګوري دا نوې جامې واغونده تاریخ لیکي چې په دغه وخت کې د امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله عنه جامو کې 12 دانې پیوندونه وو د هغې په جامو کې دومره زړې جامې اغوستې وې چې هغه جامې ورته پیش کړې حضرت عمر رضی الله عنه مسکی شو امیر ته وی الحمدلله الذي اعزنا بالایمان ثم بالقرآن وی هغه ذات لره حمد الثنا ده چې کوم ذات موږ ته عزت را کړی دی اول په ایمان را کړی دی او دویم لمبر کې دا عزت موږ ته په قرآن کریم باندې میلاو شوی دی عزت په ښه لباس کې نشته په ښه جامو کې نشته دی عزت او شرافت چې دی دا په ایمان کې دی او بیا د الله تبارک وتعالی عظیم کتاب قرآن پاک کې دی که یو سړی دا غواړي چې ما ته عزت میلاو شي شرافت میلاو شي د ایمان نه بعد د الله عظیم کتاب قرآن پاک سره تعلق جوړ کا نو انشاءالله تا ته به عزت میلاویږي تا ته به شرافت میلاویږي او که یو سړی دا غواړي چې زه د فتنې فسادونو نه بچ شم د دې ټولو د فتنې د فسادونو نه نجات ذریعه دا د الله عظیم کتاب قرآن پاک یو ځل حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی حضرت جبریل علیه السلام راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی اے د الله پیغمبر ستکون فتنا زر دې چې ستا په دې امت کې به فتنې راشي فسادونه به راشي فتنې به راشي ستا په دې امت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تفوس کوي فمن نجات منها د دې فتنو د فسادونو نه نجات ذریعه صدا زما امت ته به په څه باندې نجات میلاویږي په څه باندې خلاصې میلاویږي حضرت جبریل علیہ السلام ورته فرمای بالقرآن ستا امت ته به د فتنې او د فساد نه نجات قرآن کریم سره میلاوي قرآن کریم سره تعلق جوړ کا قرآن کریم لولا قرآن کریم تلاوت کوا په خپلم کوا په بچو باندې کوا کور کې کوا او د کور ماحولم داسې جوړ کا چې ستا د کور نه د قرآن کریم تلاوت आवाज راځي نو ان شاء الله ته به د فتنې او د فسادونو نه محفوظ د آخري خبره ته کومه تاسو وایئ چې زمونږ بچي خو حافظان شو زما بچي قرآن کریم یاد کړه زه خو سپینګری بوډا سړی یم زما خو عمر تیر شوی دی د دې بچي قرآن کریم یادول ما ته څه میلاویږي ما ته څه فایده ده حدیث پاک کې راځي د حضرت علی کرم الله تعالی وجهه روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی رسول الله وایي چې قرآن کریم ولسته به قرآن کریم یاد کا د هغې حلال حلال وګڼله حرام حرام وګڼله رب العالمین با د قرآن کریم حافظم جنت ته داخلی د دې په خاندان کې لس هغه کسان چې هغې د ګناهونو د وجې نه جهنم تللو والا و جهنم پې واجب شوی جهنم ته تلله د قرآن کریم حافظ د دې سفارش د دې شفاعت د وجه نه د دې د حافظ لس کسان د دې خاندان اوس رب العالمین د جهنم په ځای باندې جنت ته داخلی
حافظ د چا سپارش کوي؟ د مور پلار سپارش کوي. حافظ د چا سپارش کوي؟ د خپل خور سپارش کوي. حافظ د چا سپارش کوي؟ د خپل ورور سپارش کوي. نو ان شاء الله د دې بچو په برکت، د دې حافظانو په برکت، د دې ماشومانو بچو په برکت دنیا کې به هم تا ته کامیابی ملاویږي او آخرت کې به هم کامیابی ملاویږي. په مخ د ځمکه باندې به نه یې، ته به وفات یې، ته به مړې. دا اوس چې بچی د دې دستار وشو، دی بچی تعلق د قرآن کریم سره جوړ شو، دا صالح بچی دی، دا نیک بچی دی، دا هغه بچی دی دنیا کې تا ته دعاګانې کوي. ته به په مخ د ځمکه نه یې، مونځ کوي تا ته دعا کوي، تلاوت کوي تا ته دعا کوي، ختم کوي تا ته دعات کوي. ته به په قبر کې پروت یې، لیکن د دې بچي د وجې نه رب العالمین اجرونه او ثوابونه به تا ته په قبر کې میلاوي او قبر کې به تا ته رسیږي. ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات الانسان انقطع عمله، چې انسان مړ شي د دې په عمل نامه کې نور نیک اعمال دا ختم شي. خو درې طریقو باندې اجر او ثواب میلاویږي. یو صدقه جاریه ده چې مدرسې سره کومک وکړي، مدرسې سره تعلق جوړ کې، مدرسه جوړه کې، کامره جوړه کې، جماعت جوړ کې، کتابونه واخلې، مدرسې ته قرآن کریم واخلې، دا صدقه جاریه ده. دویم اولد صالح یدعو له، یا صالح بچی چې تا ته دعاګانې کوي. دا بچی دا صالحان بچی دي، دا ته به دعاګانې کوي. په دنیا کې به هم ته خوشحاله یې تینا او انشاءالله په برزخ کې او په قبر کې به هم خوشحاله یې. نو انشاءالله کوشش به کوو چې د خپل بچو تعلق به د الله عظیم کتاب قرآن پاک سره جوړو انشاءالله. او لکه څنګه چې د علماو تا سره مینه ده، مولانا محمد احمد صاحب تا سره مینه ده، مولانا قاری عبدالوهاب صاحب تا سره مینه ده، ستاسو بچو تربیت کړي، نو انشاءالله ټول به د مدرسو سره، د علماو سره، د حافظانو سره، د قاریانو سره به انشاءالله ټول مینه کو. صحیح ده که نه؟ نو الله دې ستاسو دا ناسته قبوله کړي. زمانه مخکې جناب مفتی ګوهر علي صاحب بیان وکړو او اوس زمونږ استاسو ممتاز عالم الدین شیخ القرآن والحدیث زمونږ ډېر نږدې ملګری او ډېر دوست مولانا عبدالرؤف شاکر صاحب راغلی دی. نو هغوی به تاسو مخاطب کېږي، بیان به کوي انشاءالله. تاسو به ټول ډېر په آرام باندې، ډېر په اطمینان باندې کښېنئ. دا موقع هر وخت نه وي چې رب العالمین ستاسو وخت قیامتي کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. जी ختم ولا مشهور بهر کم ملګری ولاړ دی راشه دننه کېنې برنډه کې بیان کوو. لږ توجه ستاسو غواړم پوره. کم ملګري بار ولاړ دي لاره کې بار سبیل سره دننه برنډې ته راشه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وأيضا قال إن أشراف هذه الأمة حملة القرآن وأصحاب الليل يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف هو شوق سرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وصحبه وسلم تسليما كثيرا د ټولو نه مخکې د دې بچو پلارانو سرپرستانو ته او د دوی استادانو ته د زړه نه مبارکباد وایم الله دې د دې دا ختم په خپل جناب کې قبول او منظور وګرځي بیا دویمه خبره د مازار غیرتمند مسلمانانو د دې مجلس د مناسبت د قرآن د عظمت او اهمیت په حواله او د دې مدارسو د کارکردګۍ په حواله باندې دویمه خبره کوم خو ستاسو توجه ډېره غواړم او خپل بیان لږ غواړم د هغې وجه دا وه چې قاري صاحب محترم ته ما ویلي وو ماښام مې بل ځای بیان دی او دا ورځې داسې دی دې علماو ته پته لګي قسم دی شاګردانه مې نام ورته نشو کولی چې ډایري وله روالو نو چې د مازدیګر د مانځه نه پس خالي وي نو وایي جي دا ټیم راله راکه که د ماښام د مانځه نه پس خالي وي نو جي وایي دا ټیم راله راکه پرون یو ملګری شاګرد ټیم اخیسته ناقی والا پېښور وایي چې جي 4 تاریخ باندې نو ما ورته 4 تاریخ باندې زما 3 بیانه دي وی کم ټیمونه دي چې ټیمونه مې ورته یاد کړي وي د ماسپښین نه پس خو خالي دی دقه ټیم موږ له راکړه زما محترم ملګرو عرض مې دا کاو چې زه یو څو خبرې کوم خو ستاسو پوره توجه غواړم او دویمه خبره به دا کوم که زما خبرې ټیک وي تاسو بیا راسره منئ او که زما خبرې غلطې وي نو بیا تاسو ته دا پوره اجازت دی چې ما ته په دې مجلس کې ووایئ چې مولوي صاحب دا خبره دې غلطه وکړله خو که زما خبره ټیک وه نو بیا به ما سره منئ هم
او زما په خبره باندې به عمل هم کوئ. ستاسو دا زمونږ بچي دې کې و حافظان دي او دا باقی بچی چې دی نو دا د قرآن مجید ختم یې وکړه. دا حافظان بچی کم ځای جوړ شو او دا بچی د قرآن خان دا قرآن مجیدونه کم ځای ختم کړل. ظاهره خبره ده چې دا دې مدرسه کې دې بچو دا قرآن مجید ختم وکړو او په دې مدرسه کې دې بچو دا حفظ وکړو او دا ختم او دا حفظ وته د دې کلی او د دې مدرسې استادانو او قاریانو وکړو. او دا ستاسو کلی خو ډېر معمولی یعنی و کسان پکې حافظان شو. پرون زه مې چنۍ ته تللی وم او په هغې مدرسه کې 40 بچي د حفظ دستاربندي وکړله او د هغې نه مخکې تاسو ته به پته لګي چې په حقانیې مدرسه کې دستاربندي وشوله او 1900 طالب علمانو پټکي په سر کړل او بخاري شریف او سیاسته ختم یې وکړ. 1900 دا یو د حقانیې صرف تعدادو یعنی د اکوړه خټک او که داسې موږ د دې نورو مدارسو هغه تعداد را جمع کو نو یوازې زموږ د وفاق المدارس العربیه بورډ چې زموږ د دارالعلوم دیوبند د مدرسو بورډ دی چې سخت کال په هغې کې 75000 طالب علمانو حافظانو امتحان ورکه او دقه شانته که اوس مونږه د دغې بورډ فاضلان او فاضلات هغه حسابو نو په زرګونو فاضلان او فاضلات الحمدلله د دې مدرسو پیداوار او بچی دي. خو تاسو نه تپوس کوم د مازاري کلي والا خلکو او رښتیا راته وایې سوچ هم پې وکئ تاسو چېرته داسې په پاکستان کې د یو یونیورسټۍ یا د یو ادارې یا د یو کالج نه په دومره ګڼ تعداد په یو کال کې ډاکټران لیدلی دي اورېدلي هم دي او نه راته کوئ نه. تاسو چرته په دې پاکستان کې صرف KPK نه ټول پاکستان کې وګورئ په ټول پاکستان کې چرته 1900 وکیلان انجینران کرنیلان جرنیلان یا نور داسې لوی لوی افسران هغه د یو یونیورسټۍ نه په یو کال کې 1900 جوړ شوي دي نه. او بیا راشئ تاسو بله خبرې ته کوم دې باندې خو تاسو تصدیق وکړو خو دویمې خبرې ته هم زما غوږ کېده. تاسو دغې کالجونو او یونیورسټو ته لاړ شئ او په دغې کالجونو او یونیورسټو کې تاسو د یو لیکچرر او د یو پروفیسر تنخواه وګوره او د هغه نه تپوس وکړه چې څومره تنخواه ده ستا نو کم نه کم تنخواه د هغه 1.5 لک او زیات نه زیات 15 لک روپۍ د جونیئر او د سینیئر استاذ یعنی د کم نه کم 1.5 لک او د زیات نه زیات 15 لک روپو پورې. خو درېیمې خبرې ته تاسو ما ته خیال وکړئ زمونږ د دې مدرسو د استادانو تنخواګانې وګورئ زمونږ د دې جماعتونو د امامانو تنخواګانې وګورئ زمونږ د دې درسګاهونو د دې محتممانو د دې د معاونینو تنخواګانې وګورئ. قسم درته خورم ما نه که څوک تپوس وکړي چې ستا له مدرسه کې څوک څونه تنخواه درکوي محتمم نو زه نه وایم هغه ته. زما 13 کاله په مدرسه کې 13 کاله زما استازي وشوه د استازۍ 13 کاله وشو 15 کاله پس یو سرکاري ملازم ریټایر کیږي او هغه چې کله ریټایر کیږي نو هغه په لکونو روپۍ پند اخلي علي که نه علي. لیکن زه تاسو ته وایم څلورمه خبره تاسو چرته په دې KPK کې او په دې پاکستان کې او په دې ټول وطن کې چرته اخبار کې یا سوشل میډیا فرنٹ میډیا یا بل میډیا کې دا راغلی دي چې یاره یو علاقه کې امامانو اړتال کړی چې موږ مونځ نه کوو امامتي او موږ له تنخواه زیاته کوي اورېدلي هم دي اواز تیز راکړئ اورېدلي هم دي نم دي اورېدلي چرته تاسو دا اورېدلي دي
چې په یو مدرسه کې مدرسې ته تاله لګېدلې ده او استادانو اړتال کړی دی چې موږ ستاسو بچو ته قرآن حدیث نه ښایو موږ له تنخوا زیاته کې اورېدلې م دي نم دي اورېدلې چېرې تاسو دا اورېدلي دي چې په یو مقبره کې مړې بغیر جنازې امامانو پرېښې دی او عالمانو چې موږ دا جنازه نه کوو او موږ له تنخوا زیاته کې اورېدلې م دي نم دي اورېدلې او راځئ د دې په مقابله کې تاسو راشئ د سرکار کومه محکمه ده چې هغې اړتال نه دی کړی دلته به څوک ماته دا ثابت نه کړي چې مولوي صاحب دې محکمې تر اوسه پورې د تنخوا دپاره اړتال نه دی کړی جلوس یې نه دی ایستلی واکاوټ یې نه دی کړی او تاسو د هغې تنخواګانې وګورئ او تاسو د دوی تنخواګانې وګورئ لیکن بیا هم دوی مطمئن دي بیا هم دوی مطالبه د تنخوا نه ده کړې خو که قوم بچي نه رالیږي دی خپئ که قوم مونځ له نه راځي دی خپئ که قوم د ده واز نصیحت ته نه کښېني دی خپئ لیکن د ده تنخوا مد نظر نه ده د ده دنیا مد نظر نه ده د ده مد نظر دا دی چې زما دا علم زما دا قرآن حدیث زما دا دین شریعت زما کور کور او کوڅې کوڅې ته ورسیږي او د مسلمانانو ټول بچي حافظان او عالمان جوړ شي صرف او صرف د دا غرض دی دنیا غرض نه ده او دی چونکې د پیغمبر وارث دی او د یو پیغمبر نه بلکې د تمام انبیا علیهم السلام وارثان دي او د پیغمبرانو وارثان په علم کې دي په درهم او دینار کې نه دي لہذا دا اغي आवाज داو وما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی الله چې اے قومه موږ د سوال د مزدورۍ نه کوو د پیسو نه کوو بلکې زموږ اجر په چا باندې دی په الله باندې دی خو بل هم تاسو ته وایم دې خبرو ته خیال کوه ستاسو زموږ په معاشره کې ډېر عجیبه عجیبه سوچونه دي او فکرونه دي زموږ او ستاسو په معاشره کې عجیب سوچونه او فکرونه دا دي چې دا مدرسې او دا ګیرو پټکی والا مولا او دا طالب د تخریب کارې او د فساد جرړه ده والعیاذ بالله دا هغه خلک وایي چې دا ګیرو پټکی والا دا مدرسه د تخریب کارې او د فساد جرړه ده چې هغه د یهودو د قادیانانو ملګری دی چې هغه د محمد رسول الله ملګری دی او هغه د صحابه ملګری دی هغه به چر هم دا ونه وایي چې دا عالم او دا مدرسه د فساد او د تخریب کار جرړه ده او به وایي بلکې هغه خلک وایي چې هغه د قادیانانو او د یهودیانو ملګری دی او زه تاسو ته دا دعوې سره وایم زه درته دلیل سره دا وایم چې قادیانان او یهودیان هغه زمونږ په ملک کې مدرسه نه غواړي هغه زمونږ په ملک کې حافظ نه غواړي هغه زمونږ په ملک کې یو دینی غلبه نه غواړي هغه زمونږ په ملک کې د محمد رسول الله عاشقان او محبین نه غواړي د هغې ارادې څه دي یریدون ان یطفئوا نور الله قرآن 1400 کاله وړاندې وایي چې دوی دا اراده کوي چې د الله هغه دین په خپلو خلو باندې په خپلو افواګانو باندې په خپلو خبرو باندې هغه مغلوب کې او ختم یې کې لیکن والله متم نوره الله خپل نور او خپل دین نور هم کامیابی دغه وجه ده زما محترم ملګرو دوی مغلوب کوي او الله مدرسې او علما نورم غالب کوي ټول وایي الحمدلله زما محترم ملګرو دا یهود هغه خلق دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی هجرت یې وکړ نو عبدالله ابن سلام راغی مدینه منوره ته نبی علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام لا عبدالله ابن سلام راغی دا د مدینه منوره کې یو لوی یهودي و خبره ته خیال کوه نو پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې زه تا نه یو درې تپوسونه کوم او که د دې دریو تپوسونو جواب دې راکړه نو بیا به زه ایمان راوړم او ته به په حق او سچه پیغمبرې خو که د دې جواب دې رانه کړه نو بیا زه ایمان نه راوړم په حق او سچه پیغمبر نه نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی وایا وی ستا څه تپوسونه دي وی اولنی تپوس مې دا دی چې په قیامت علامو کې به لوی علامه کومه یو وي وی وایا دویم تپوس مې دا دی چې جنتیان جنت ته لاړ شي
اولنې خوراک به کم یو ورکولی شي دریم تپوس مې دا دی چې دا کله کله بچې د پلار مشابه وي او کله کله بچې د مور مشابه وي نو وی د پلار ولې مشابه وي او د مور ولې مشابه وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو خندل وستانه وړاندې دا جبرئیل علیه السلام ماته مخکې ووی حضور مبارک کو تو فرمایل وی اولنې سوال چې د قیامت په علامو کې بلوي علامه کوم یو وي وی د مشرق نه با او راشي مغرب طرف ته با خلق راغون کې وی دویم جواب دا چې جنت ته جنتیان لاړ شي الله پاک با جنتیانو ته د کب د جگر زیاتی غوخه هغه مخکې کیدي چې دا ډیره لذیذ او خوندوره ده دریم جواب وی چې کله بچي د پلار مشابه وي او کله بچي د مور مشابه وي وی دا زکه چې کله مادر رحم ته کمزه چې بچي الله پیدا کوي د پلار ماده منوی مخ کې شي دا بچي د پلار مشابه وي او چې کله د مور ماده منوی مخ کې شي وی دا د مور مشابه وي نو عبد الله ابن سلام چې دا جوابونه واوریدل وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ایمان راوړ مسلمان شه خو عبد الله ابن سلام بیا وی جی وی زما قوم ډیر خراب خلق دي فإن قومنا بهتون وی ډیر بهتان والا او ډیر خراب خلق دي وی که زما د ایمان نه خبر شي وی به ما پسې ډیرې ګډې وډې خبرې کوي نو وی زه به لږ کینم پټه او ته زما قوم راوغواړه زما باره کې ته تپوس وکړه چې عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی نو حضور مبارک د ده قوم راوغوسته نو چې قوم یې راوغوسته نو قوم ته وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څنګه سړی دی نو قوم ورته وی عبدالله ابن سلام من کې دا ډیر لوی عالم دی هو عالمنا و ابن اعلمنا هو سیدنا و ابن سیدنا هو افضلنا و ابن افضلنا وی دا جی په من کې ډیر لوی عالم دی او د عالم سړی زوی دی د ډیر لوی سید دی او د ډیر لوی سید سړی زوی دی وی ډیر لوی بهتر او افضل انسان دی او د ډیر افضل او بهتر انسان زوی دی نو پیغمبر علیه السلام ته کې ایمان راوړي وی نه اعاذه الله من ذالک وی د ایمان نه دی الله ساتي ایمان نه راوړي نو درې ځله وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه درې ځل بدی دا وې چې ایمان نه راوړي هغه الله دې د ایمان نه ساتي نو حضور مبارک عبد الله ابن سلام ته راشه چې عبد الله ابن سلام راخکاره شه نو عبد الله ابن سلام د دوی په مخ کې بیا کلمه ویلا وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو چې يهودو دا کلمه واورېدله نو ټولو چغې کړې وی هو ارذلنا و ابن ارذلنا وی دا په مونږ کې ډېر رذیل سړی دی او د رذیل سړی زوی دی والعیاذ بالله د هغې مونږ سره صرف په اسلام روانه ده ښه د هغې مونږ سره صرف په دین روانه ده په بل یو شی باندې نه ده ورانه زما د مدرسې عالم الحمدلله دیندار دی ستا بچی چې حافظ کیږي دا به دیندار وي دا به د خدای نه یریدونکی وي انما یخشى الله من عباده العلماء د الله نه یریدونکي خلق په مخ د ځمکه باندې دا علما دي څوک دي علما دي د دیوبند عالمانو کې یو عالم تیر شوی دی مولانا مظفر حسین کاندهلوی د علماو به نوم اورېدلی خو ډېر لوی عالم و خبرې ته خیال کوه دی یو ځل د کاندلې نه سفر یې کاو او د سره د خپل کور بیبیانې وې زنانه وې ورسره چې کله دی د کلي نه ووته یو کلی دی د هغې نه بار ووته او په یو ځنګل باندې لاړه نو په هغې ځنګل کې دته د غلو یو ډله او یو قافله راووتله مولانا مظفر حسین کاندهلوی زړه کې خیال وکړه چې دا سړی دا غله اوس زما زنانه لټی او زما د زنانو د غاړو نه هار علي د مټو نه بنګړي کوزی د پوزو د غوږونو نه والے او میخکي کوزی دا زما د پاره ډېر شرم دی نو دی راغې او د دې غلو سردار ته وی دواړه به یو معاهده وکړو وی څه معاهده به وکړو وی دا معاهده به کوو چې ته به زما زنانه ول لاس نه راوړې
او چې زما د زنانو سره څومره سره سپین مال دی هغه به ټول زه تا ته حواله کړمه، خو زما زنانو له به لاس نه ته راوړې نه به ستا غله نور ملګري راوړي. هغه وی چې د دې نه ډېره ښه خبره کمه ده، زه بالکل لاس نه وړو، خو ته د خپلو زنانو نه ټول مال راغونډ کا. نو ټول مال مولانا مظفر حسین صاحب صادر کې د هغې نه سره سپین والی غاړو نه هارونه هر څه دی راغونډ کړل او هغه غلو سردار ته مخې ته کېښودل او بیا ورته وی ډېره مهرباني او شکریه چې تاسو خپله وعده سر ته ورسوله او زه ستاسو ډېر مشکور یم او دی روان شه سفر باندې. چې داسې یو پارلنګ مزل یې وکړو، یو دوه زنانه دي خپل میز کې هغه پسه پسه کوي. مولانا صاحب ورته شاته وکتل، وی هلکه تاسو څه وایئ بیبیانو؟ وی جي څه نه وایو. نه وی څه خبره ده ووایئ. وی ګاډۍ ودروه. وی جي څه نه وایو. چې ډېر اصرار یې وکړه مولانا صاحب تنګ یې کړې، ورته وی جي دا یو زنانه وایي چې ما یو ښکلی هار قیمتي هار د دوی نه پټ که او هغه بچ شه، خدای بچ که. بس ده وی ګاډۍ ودروه. چې ګاډۍ ودرېده زنانه راکوش شوه، شابه هغه هار راکه. هغه ورته وایي مولانا صاحب اوس خو ګوره د غلو نه خلاص شوي یو، راغلي اوس هار ما نه ولې وی نه ما د هغې سره وعده کړې ده د قیامت په ورځ به ما نه الله د دې وعدې تپوس کوي چې تا دا خیانت ولې په دې وعده کې وکړه او دا هار دې پټ که. دا خو د هغې امانت و. زنانه بادل ناخواسته بس هغې راواخیسته او هغې غله ورکړله، زړه یې نه غوښتله. بس چې هغه هار یې په منډو 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 هغه غلو له یوړه، هغه غلو چې وکتل چې یاره دا سړی خو را منډې وی، نو ده بس چېرته څه مدد به له را رسېدلي، هغې وسلې ته لاس کړل. ده لاسونه پورته کړل، وی زه جنګ له نه یم راغلی، زه مقابلې له نه یم راغلی، خو ستاسو یو امانت ما سره پاتې شوی و، هغه امانت مې دله راوړه او دا ستاسو امانت دی چې کمې بیبي سره دا و، وی زه معافي غواړم هغه بیبي ته لږه معافي وکړئ، دا ستاسو امانت دی، د هغې سره پاتې شوی و، ما دله دا امانت را ورساو. د غلو سردار ورته داسې ګوري ښکته او پورته او ورته وایي چې آپ تو مولانا مظفر حسین کاندھلے والا تو نہیں ہے؟ وی میں نے سنا تھا کہ مولانا مظفر حسین ایک بزرگ آدمی ہے. نو دے وتوی ہاں میں مظفر حسین ہوں. کاندھلے کا میں مظفر حسین ہوں. وی چې څنګه بس د دا ټکې ووی چې زه مظفر حسین یم، وی هغې را منډه کړله او د مولانا صاحب زنه یې نیول او خپو باندې پرېوتل او چغې والې چې مولانا مونږ ته معافي وکړه، خدای ګو مونږ نه پیژاندلې چې ته دا لوی شخصیت او ستا مونږ دومره بېعزتي وکړله. او بیا ورته وایي چې دا مال دې والا او مولانا ستا په لاس مونږ توبه وباسو چې مونږ څومره غلاګانې کړي دي، دا غلاګانې به مونږ خلکو ته واپس کوو او مونږ توبه وباسو، ستا نه به بیعت کوو، د خپل هغه عمل نه د هغې نه مونږ توبه وباسو چې آینده دپاره به مونږ دا نه کوو. انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله نه ډېر یریدونکي خلک علما دي. زه درته رښتیا وایم زما خان خوښ وي په دې حیثیت چې مسلمان دی، مالدار سړی مې خوښ دی په دې حیثیت چې مسلمان دی، د غټ ګاډي والا او د غټ جایداد او د غټې بنګلې سړی مې خوښ دی په دې حیثیت چې مسلمان دی. المؤمنون کجسد واحد. پیغمبر علیہ السلام وی دا ټول مؤمنان دا د یو جسد په شانته دي، په دې حیثیت مې دا قاری صاحب خوښ دی او هغه خان مې خوښ دی چې مؤمن دی، خو دا قاری مې په دې حیثیت د هغې مالدار سړي نه ډېر خوښ دی چې د ده په سینه کې قرآن دی، د ده پر سر باندې پټکی دی، د حضور مبارک سنت دی. زه وایم که د ده سره یوه روپۍ نه ده خو د ده په زړه کې قرآن دی او د ده په زړه کې دا دین دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دی، د دقې وجې نه مې دا د هغه نه زیات خوښ دی. زما محترم ملګرو خبر به دې ته راولو خو وخت ډېر را سره نشته، خو عرض مې دا کاو چې دا علما د الله نه هم ډېر یریږي او تاسو موږ ته هم دین ښایي او ستاسو زموږ بچي هم حافظان عالمان جوړوي، ستاسو زموږ بچو له سوالونه کوي او ما د حیثیت حقیقت هم ووی چې د دوی کم حقیقت او حیثیت دی
چې هغه تنخواه په کوم اعتبار سره ده، مدرسه ول څنګه جوړیږي، د مدرسې څومره مدن دی هغه هم تاسو ته پته ده. زما د ماما زوی دی ما ته وی ماله درخواست ولیکه. نو ما ته یې څه له درخواست ولیکم؟ وی منسټر په نوم باندې چې زه دله د حکومت نه پیسې والمه. نو ما ورته ویې ښه ومې لیکه، درخواست مې ولیکه، ټلیفون مې ورته وکړم هلکه درخواست مې لیکلی دی، د منسټر نه به پیسې الې وی او وی ما راشه دا درخواست یوسه. وی زه به درځم په هغې کې څه خبره ده؟ ما یې څه خبره ده؟ وی په ټلیفون یې نه کومه درځم به. چې راغی نو ما ورته ولې عبدالغفار څه نوم یې دی؟ عبدالغفار نوم یې څه خبره ده؟ ما ته وی ما چې چا سره خبره کړې ده سیکرټریټ هغه کس سره، وی هغه راته وی چې 4 لکه روپۍ به له منظورومه، خو 2 لکه روپۍ به ماله راکوي او 2 به مدرسې له ورکوم. نو ما ورته وی چې زه خپله مدرسه طالبان په رشوت باندې نه مولیان کومه، زه خپلې مدرسه کې طالبان په رشوت نه حافظان کومه، زه مدرسه کې د رشوت یو غخته نه لګومه، زه په مدرسه کې د رشوت او حرام یو باجري نه لګوم، یو باجري. دا به ستاسو د مسلمانانو په حلال مال جوړیږي به که نه به جوړیږي؟ نن دا قاري دا جومات جوړ کړی دی، دې کې د حکومت څومره پیسې لګېدلي؟ تاسو نه تپوس کوم. د کلیوالو دا جومات جوړ کړی، حکومت پکې څومره پیسې ورکړي؟ غږ نه کوئ چې ټولې حکومت ورکړي، نه یې دی ورکړي. بله مدرسه وګورئ چې حکومت وله څومره پیسې او پڼ منظور کړی دی، بلکې حکومت پې پابندي لګیا دی. وایي تاسو له چې څوک پیسې درکوي نو وایي تاسو به موږ نه تپوس کوئ، هغه خلق رانیسي چې مالدار کم خلق دي او مدرسو له پیسې ورکوي، طالبان او عالمان هغې له چاندې ورکوي، هغه خلق رانیسي وایي دا به داسې نه کوئ. نو دا د هغې یهودو په سازش باندې او د هغې هنودو په سازش باندې کوي، خو موږ هغې یهودو هنودو ته وایو. ما ته لږ توجه کوئ، دقې یهودو هنودو ته وایو چې تاسو خو به نه غواړئ چې دا مدرسې دې آبادې شي، خو موږ به غواړو انشاءالله چې الله به دا مدرسې کې خیر آبادوي انشاءالله. غواړئ به که نه به غواړئ؟ نه سرونه هم صرف وخوځول، خو ګوره ډېر هم سمه ژبه ونه ویله چې غواړو. غواړئ به که نه به غواړئ؟ دا لاسونه هم دواړه پورته کړئ چې یهودیان یې وویني. ماشاءالله ماشاءالله چې مونږ او تاسو انشاءالله غواړو چې مدرسه به خدای جوړوي، نو مدرسه به الله تعالی انشاءالله په ترقۍ باندې نور هم دا کوي. ستاسو د جومات کې فرش نشته، په دې فرش باندې به څوک مونځ کوي؟ مونځ ګزار. په دې فرش باندې به څوک ناست وي؟ قاریان حافظان. په دې فرش باندې به څوک ناست دي؟ عبادت گزار به دلته ناست دي. صحیح ده که نه ده؟ په دې جومات کې چې دا کم کارونه پاتې دي دا د چا کور دی؟ د چا اجره خو نه ده که نه؟ د چا کور خو نه دی که نه؟ د الله کور دی. نو چې د الله زمونږ نه دا مدد علي او الله زمونږ نه دا کار علي، نو انشاءالله العزیز مونږ به مال خپل رلو او مال به انشاءالله دې کې لګو او د دې قاریانو د دې حافظانو امداد به کو او د آخرت دپاره به انشاءالله صدقه جاریه ګرځو به که نه به ګرځو؟ یهود به نه غواړي، موږ به غواړو. یهود به روانوي، موږ به آبادو انشاءالله. او دا بچي به زمونږ هغې لوپران جوړوي، موږ به تې حافظان انشاءالله او عالمان جوړو که خیر یې. دغې سلسله کې ډېرې خبرې نه کومه. مقیم طلبا 60 کسان دي غالبا، ما ته قاري صاحب وویې. نو دا 80 طالبان یا 50 طالبان یا 80 طالبان دا مقیم، نو دا خو ماران نه دي چې د پټي ته به لاړ شي او خاورې به خوري. ماران خو نه دي، انسانان دي. د دوی به خوراک لګي، د دوی به سکاک لګي، د دوی به دلته کې خرچ کیږي. تاسو نن 10 کسان کور کې د یو وړوکي کور 10 کسان د هغه په 1,000 روپۍ کار کیږي د میاشتې؟ نه کیږي جی. 40,000 روپۍ کار نه کیږي. نو دا به د دې دومره طالبانو به څنګه کیږي؟ دا به زما او ستا په چانده، زما او ستا په تعاون، او انشاءالله د قیامت په ورځ به صله څوک راکوي؟ الله. اجر به څوک راکوي؟ الله. او انشاءالله د قیامت په ورځ د آخرت چې دلته څوک هم حافظان جوړیږي، عالمان جوړیږي تر قیامت پورې، د
د هغې په علم او حفظ کې به زمونږ حصه او چې مونږ قبر ته لاړ شو مونږ خاورو ته لاړ شو نو انشاءالله مونږ ته به د دې ثواب پوره را رسولی شي نو دا ملګري وایي چې یاره د دې مسلمانانو چې څه تعاون یې وس کېږي هغه تعاون دې وکړي نو بیا اخر کې ختم کوم بس 2 ملګري 3 د څادر وګرځئ چې چا پکې څه واچول خو د 500 نه زرو نه کم ما اچوه او که د 500 زر د سره جیب کې نه نو خیر دی لږې ور واچوه خو شرکت پکې وکړه انشاءالله العزیز دا یو موقع ده د شیطان زړه اوچوه او د رحمان او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راضي کا او انشاءالله دا بهترین صدقه جاریه ده بیا انشاءالله ختم کو په دا ختم کې به انشاءالله دعاګانې متکو زما بل ځای بیانم د هغې له وځان رسوم حضور تر زر لاس انشاءالله وغوځوئ جزاکم الله خیر الله هم قدر وکړه دا ستاسو په تاسو فرض ده چې دا مدرسه تاسو آباده کې د دې طالبانو مدد وکړئ د دې طالبانو سره تعاون وکړئ الله تعالی بدله د دنیا او د آخرت انشاءالله اجر درکوي کلیوالو ته هم دا اپیل دی چاته ګورئ ما چې هغه ورکوي او هغه نه ورکوي بس تاسو تکړه شئ او دې کې امداد وکړئ دا فرش واچوئ سمټ ولا راوړئ کاڼې ولا راوړئ دا د الله کور دی ښکلی کې چې الله جل جلاله موږ او تاسو نه راضي شي او الله راله د دې په عوض کې جنت الفردوس کې انشاءالله اعلی مقامات نصیب کې ورونه نشته دا مولانا صاحب ګورئ چې ټول جمع په یخنۍ دقه شان تېر که نو چې دی کې دا ورونه مو لګي دا څومره ښکلې ښکلې کلی دی لوی لوی بنګلې دي خواوشا لوی لوی پاخه کورونه دي او په جومات کې ستاسو ګوره ورم نشته ستاسو په جومات کې دا سهولیتونه نشته مسلمانانو قصد وکړئ انشاءالله چې بل ځل کې خیر چې پروګرام کېږي چې یو بهترین مدرسه بهترین فرش بهترین سنگ مرمر او بهترین ماحول وي انشاءالله الله هم خوشحاله که بچې قرآن مجیدونه والے ختم کو زه بس نه دی وی راځه په یاد ووایې یا لکه مرله ختم قرآن مجید مرله بیا لاندې راځي راځه فياد واي بچخا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم دعاؤ کیجو امین الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بیته وذریاته اجمعین الله دې بچو چې دا ختم وکړو خدایا دا ختمونه په خپل جناب کې قبول او منظور وګرځي الله د دې ختمونو ثوابونه الله د دوی مور او پلار ته الله د دوی رشتہ دارو ته الله د دوی استادانو ته الله د نبی رسول الله ټول امت مسلمه ته خدای د دې ثوابونه ورسه الله د دې ختمونو په برکت باندې خدای زمونږ د څومره ملګري چې دي خدای د دوی چې شرعي او جایز سوالونه دي خدای تعلیم بذات الصدور
هغه جایز سوالونه او هغه حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره کړي. د دې قاري صاحب دی او محتمم صاحب دی د د ملګرو چې د مدرسه کې څه ضرورتونه دي الله د کلامون په خاطر باندې هغه پوره کړي خدای زر تر زر. او دوی خدای پاکه د دین خدمت سره زمونږ د بچو د دوی نه د دین خدمت واغېستلې کې. دا چا چې چانده ورکړه الله توله د دې په عوض کې خدای د دنیا او د آخرت خوشحالی ورکې او خدای د دې عوض کې ول د دنیا حلال مال ورکې او په آخرت کې خدای پاکه د دې عوض کې بهترین بنگلې او بهترین ځایونه نصیب کې. او چې چا نه ده ورکړې وي اراده ده خدای رستو مخکې راوړي د رستو راوړي خدای ته هغې مال حال او عمر کې خیر او برکت واچولې کې. الله که وسې نی خدای وسې پیدا کې او زمونږ د ټولو آخره خاتمه بالایمان کې. د ملک کې خدای اسلامی نظام راولي او اسلامی نظام ته مخې ته چې کوم رکاوټونه دي خدای هغه رکاوټونه ختم کې. زمونږ د علما دا نوجوانان خدای پاک دوی له ډېر د دین د خدمت توفیق ورکې او الله تعالی سره زمونږ د دې ډېر عمر نصیب کې او د دین خادمان سره زمونږ وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. مولوی صاحب زما ښه بلا دغه